د امریکا د کورني امنیت وزارت وايي لسګونه زره افغانان له څېړنو پرته امریکا ته انتقال شوي چې هلته یې د امریکایانو امنیت په خطر کې اچولی. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ د پخواني ولسمشر جو بایدن اداره ګرمه بللې چې امریکا ته یې د دوی په ټکو مجرمان، ترهګر او نور خطرناکه خلک راوستي. د کورني امنیت وزارت په جرمونو کې د څو ښکېلو افغان تورنو نومونه او معلومات د بیلګې په توګه یاد کړي. سږکال مې میاشت د ورجینیا په فایرفکس کې په پولیسو بریدګر افغان تبه جمال ولی چې په خپله هم د پولیسو په ډزو وژل شوی. په اوکلاهاما کې د 2024 کال ټاکنو په ورځ د ترهګریز برید په پلان دوه محکوم افغانان ناصر احمد توحیدي او عبدالله حاجي زاده چې بندیان دي. د ترهګرۍ د تعقیب لاندې لیست یو افغان محمد خاروین چې یو وار له زندانه خوشي شوی او بیرته نیول شوی. په دویم درجه برید محکوم یو افغان جاوید احمدي چې بندي دی. دوه نور افغانان بهرالله نوري او محمد هارون هم بندیان دي چې له ډلې نوري تورن دی په ماشومې د جنسي تیري هڅه کړې. په یوې وړې نجلۍ د جنسي تیري په تور هم یو بل افغان ذبیح الله محمد محکوم او بندي دی. د کورني امنیت وزارت ټینګار کړی چې دا خلک به بیرته لیږي او باید له اوله نه وای راوستل شوي. په امریکا کې له افغانانو سره وروستۍ تړلې پیښه د شنبې په ورځ وه چې د امریکا امنیتي ځواکونو په تکساس کې د محمد داود الکوزي په نوم یو افغان د بمي حملې د ګواښ په خاطر ونیوه. هغه دا ګواښ په ټیک ټاک کې ورکړی و. تېره اونۍ واشنګټن ډي سي کې د رحمان الله لکڼوال په نوم یو افغان د امریکا د ملي ګارډ په دوو سرتیرو مرګونی برید وکړ چې له ډلې سرتیرې سارا بیکسټروم مړه او بل ټپي افسر لا هم بستري دی. دا پیښه د دې لامل شو چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان په شمول د 19 هیوادونو اتباعو ته د امریکا د ګرین کارتونو د بیا څېړلو امر وکړي. ترڅنګ یې افغان پاسپورت لرونکو ته د امریکا د ویزو صادرول بند شوي او ولسمشر ټرمپ ویلي د درېیمې نړۍ له ټولو هیوادونو به متحدو ایالتونو ته کډوالي دایمي بنده کړي. له دې مخکې بیا یو شمېر سیاستوالو او فعالانو له هغې ډلې د افغان واک بنسټمشر شان وان ډایور د امریکا دا پرېکړه چې افغانانو ته د کډوالۍ ځانګړي ویزې SIV پروګرام بندوي ناقانونه وباله او نیوکه وکړه چې بسته ټولنه او هغه خلک چې د متحدو ایالاتو ترڅنګ ولاړو باید د یو فرد د تاوتریخوالي لپاره مجازات نشي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم ټینګار کړی چې په واشنګټن ډي سي کې د برید عامل باید ځواب ورکړي، مګر دا چې ټوله افغان ټولنه باید د یو فرد د کړنو لپاره مجازات شي سم کار نه دی.